بخښونکي الله په سپېڅلي نوم د جهان نړیوال راډیو ټلویزیون درنو محترم لیدونکو السلام علیکم. حنیف صافی یم. رابولم د دې مهال څو مهمو خبرو. نن د جدې شپږمه ده چې د افغانستان په تاریخ کې دا ورځ توره ورځ بلل کیږي. دا ورځ په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له اووه کلي سره برابره ده. اووه کاله مخکې په همدې نیټه پخواني شوروي د څه باندې 25,000 پوځیانو پر مټ چې هوایي ځواک هم ورسره مل و د افغانستان په سپېڅلې خاوره یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د بابرک کارمل په بلنه د افغانستان یرغل وکړ او د خلق دیموکرات ګوند د واکمن حفیظ الله امین د واکمنۍ یې نسکوره کړه او پر ځای یې بابرک کارمل د واک په ګدۍ کېنوه. شوروي ځواکونه څه باندې 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅون او وسوالو مبارزو او 1.5 میلیون شهیدانو له ورکولو وروسته دې تاړ شول چې افغانستان پرېږدي. نن هم په کابل کې د دې ورځې د غندلو لپاره 2 جلا غونډې جوړې شوې. ولسمشر څه موده وروسته ولسي جرګې ته نوي وزیران معرفي کوي. ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه کړې چې سلبې صلاحیت شوو وزیرانو پر ځای نوي کسان ولسي جرګې ته ور وپېژني. د رسنیو په برخه کې د ولسمشر سلاکار نبي مصداق ټینګار کوي چې دغه کسان به د ولسي جرګې له ژمنیو رخصتۍ وروسته دغه جرګې ته ور وپېژندل شي. د ولسي جرګې ژمنیو رخصتۍ ته تر 1 میاشتې کمه موده پاتې ده او د دغې رخصتۍ وخت هم 45 ورځې دی او تر هغې به سلبې صلاحیت شوي وزیران د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر لوړو زده کړو، ټولګټې، ترانسپورت، هوایي چلند، مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ او د کار او ټولنیزو چارو وزیران د ولسي جرګې لخوا سلبې صلاحیت شوي دي. عطا محمد له دې وروسته د عبدالله نه ملاتړ نه کوي. عطا محمد نور ته نږدې سرچینې وایي چې له دې وروسته به نوموړی له ډاکټر عبدالله ملاتړ نه کوي او که عبدالرشید دوستم دندې وځنډول شي عطا محمد نور به د هغه ځایناستی اعلام شي. له ولسمشر سره د بلخ ولایت د سرپرست عطا محمد نور خبرو د جامعیت حزب ته ټکان ورکړی. ویل کیږي چې دغه ګوند ځینې غړي په د محمد نور راټول شوي او له ولسمشر سره د هغه د خبرو ملاتړ کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې عطا محمد نور نشي کولی د حزب په اساسیتوب له ولسمشر سره خبرې اترې وکړي. عطا محمد نور ته نږدې کس فرهاد عظیمي ویلي تر هغې چې نور خپلې ځانګړي او شخصي غوښتنې مطرح نه کړي د ملاتړ او همکارۍ نه کولو تور پرې لګول ناسم کار دی. سرچینه زیاتوي ولسمشر غني له عطا محمد نور سره ژمنه کړې چې په بهرنیو مسایلو کې به هغه ته د جمعیت ځانګړي استازیتوب په توګه او په کورنیو اصلاحاتو کې د سلاکار په توګه هغه ومني. د سولې په لار کې ټولو ستر خنډ بهرنیان دي. پخواني طالب چارواکي سید محمد اکبر هغه ویلي د سولې په تړاو هیلې زیاتې شوي او د طالبانو دریځ هم نرم ښکاري. نوموړي ویلي چې د خلاصون لارې شورا په استازیتوب به ډېر ژر له ګاونډیو هیوادونو او طالبانو سره هم ناستې وکړي او وایي چې طالبان د ولس د خوښې لپاره هم له ځینو شرطونو تیریږي. د اکبر هغه په باور په حکومت کې هم اوس تر ډېره دریځ یو شوی او پخوا به د سولې په اړه ګډوډۍ خبرې کېدلې خو اوس دا خبرې واحدې شوي او ټول د سولې غوښتونکي دي. اکبر هغه ویلي تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د سولې لپاره رښتینې هڅې لا نه دي شوي او د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ بهرنیان بولي. اکبر هغه پخوانی طالب چارواکی دی چې امریکایي ځواکونو د څه مودې لپاره ګوانتانامو کې بندي کړی و خو وروسته خوشي شو او اوس په کابل کې د خلاصون شورا په نامه بنسټ لري. روان کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و او جګړې کابو 10,000 کسان وژلي. د رپورټ له مخې روان کال تر ټولو خونړی کال او د جګړې او ځانمرګو بریدونو له امله کابو 10,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. رپورټونه ښیي چې سږ کال د افغانستان د جګړې تر ټولو خونړی کال و. د وسلوالو ترڅنګ افغان ځواکونو او ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې او مرګ ژوبلو کې 10% زیاتوالی هم راغلی. ملي دفاع وزارت ویلي په روان کال کې سلګونه وسلوال طالبان نیولي، تر 15,000 ډېر وسلوال وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تر دې وړاندې سیګار ویلي و چې د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې 5,500 افغان سرتیري وژل شوي او تر 10,000 نور ډېر ټپیان دي. او وروستی خبر دا چې ترامپ د اوباما وروستي 80% فرمانونه لغوه کوي. ترامپ د ولسمشر اوباما وروستي 80%
فرمانونه بیرته لغوه کوي. د امریکا د سنا پخواني مشر نیوت ګنګریچ چې اوس د ترامپ د ټیم نږدې کس دی فاکس نیوز ته ویلي چې ښایي ترامپ د لوړې تر مراسمو وروسته د ولسمشر اوباما 80 سلنه وروستي ورکړل شوي فرمانونه بیرته لغوه کړي. د هغه په وینا اوباما اداره نانځکې ته ورته ده چې که هوا یې وباسي نو حجم به یې کم شي. د ده په وینا اوباما ډېر داسې کارونه کړي چې امریکا ته هیڅ ګټه نه ده رسولې. یوازې د خپل حکومت ظاهر یې سمبال کړی خو دننه ډېرې ستونزې لري. د ده په وینا د اوباما ګڼ شمېر فرمانونه د امریکا په زیان وو او که لغوه نه شي نو زیات زیانونه به واړوي. دغه پخواني سناتور په ښکاره توګه د کوم فرمان نوم نه دی اخیستی. د جهان نړیوال راډیو تلویزیون درنو محترمو لیدونکو دا و د نن شپې وروستي پښتو خبرونه. تر بیا مو الله مل شه.